حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو میاشت وګورئ روژه ونیسئ او چې میاشت وکتله روژه پرېږدئ روژه ماته کړئ یعنې اختر وکئ او که په 29 تاریخ باندې میاشت ښکاره نه شوه نو بیا تاسو د شعبان د میاشتې 10 ورځې پوره کړي دي. حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې مطلب د دې حدیث دا دی چې د رمضان د میاشتې شروع او ختمېدل دې دپاره دارومدار چې دی هغه میاشت کتل دي. صرف قیاس او قرینې دا د ضرورت نشته په دې باندې حکم بنا نه کیږي بلکې د روژې د نیولو دپاره د روژې ختمېدو دپاره میاشت کتل دي. اوس ته کومه میاشت د شعبان روانه ده که په 29 تاریخ باندې میاشت ښکاره شوه سبا به روژه او که ښکاره نه شوه نو بیا به بل سبا نیسي. دارنګې روژه کې روژه نیسي چې 29 ورځې پوره شي سبا به ته ماښام کې میاشت ګورې که میاشت ښکاره شوه فیصله وشوه سبا به اختر کوي که نه شوه نو بیا بل سبا اختر کوي. خو بهرحال محترم مسلمانانو ورونو موږ او تاسو به ځان نه قاضیان او مفتیان نه جوړو چې په خپل سره د نورو ملکونو سره اختر یا روژې نیسو. نه چې په کوم ملک کې ته اوسېږي هغه ملک کې به یا حکومت د دې روژې د میاشتې کتلو بندوبست کوي او یا به شورا معتبره شورا کمیټي وي نو چې هر یو وي نو په هغې به فیصله کوئ په خپل سر باندې فیصله نشي کولی. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.